बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो उम्मीद दी چې تاسو ټول بخیر نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 31 دی او نننی ورډ اف د ډے زمونږه دی relentless زما سره یو ځل بیا وایي relentless د relentless مطلب دی بے رحمه یا بے لګام او یا په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ continuing in a severe or extreme way یعنی مسلسل یو کار کول in a severe په یو شدید or extreme way او یا په یو انتهایی طریقې سره یعنی چې څوک یو کار کوي هغه په داسې طریقې سره کوي چې هغه پکې تر آخري حد پورې لاړ شي یعنی ډیر سخت مهنت پای کې کوي او ډیر په سخت سره هغه کار مسلسل هغه کار کوي پای کې هغه هیڅ قسم وقفه نه راولي هیڅ قسم آرام پکې نه کوي دغه ته ویل کېږي relentless او یا تاسو داسې هم ویلی شئ continuing and determined way without any interruption د دې مطلب هم دغه دی یعنی یو کار کول مسلسل یو کول determined way determined مطلب دا دی چې په پخې ارادې سره without any interruption د څه رکاوټ نه بغیر یعنی داسې طریقه باندې یو کار کول چې په هغې کې ته هیڅ قسم رکاوټ نه راولې هیڅ قسم آرام پکې نه کې دمه پکې نه کې خو مسلسل ته هغه کار کې نو دې ته ویلی کېږي relentless یو adjective دی adjective هغه ټکو ته ویلی کېږي کم چې مونږ ته د noun په باره کې نور انفارمیشن راکوي او دا مونږه as an adverb هم استعمالولی شو او دا به بیا as an adverb استعمالیږي relentlessly اوس د relentless ډیر شی synonyms او ډیر شی antonyms شته دی اول به مونږ د دې synonyms کو د دې په synonyms کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې سره یو شانتي معنی ورکوي په هغې کې یو ټکی راتلی شي ما اوس تاسو ته ووې determined دې ته ویلی کېږي په پخې ارادې سره یو کار کول نو دا هم د دې سینونیم دی دغه شاید د دې سره یو بل ټکی راتلی شي persistent ویلی کېږي مسلسل ته continuing صحیح ده چې یو کار سړی مسلسل کوي دې ته ویلی کېږي persistent نو دا هم د relentless سینونیم شو دغه شانتي بل د دې سینونیم راتلی شي ruthless ویلی کېږي بے رحم ته یعنی ته په خپل ځان باندې هم رحم نه کوي ته چې کله هغه کار کوي صحیح ده نو دغه شانتي مسلسل سړی کار کوي نو دې ته ویلی کېږي ruthless او ruthless هم د دې سینونیم دی د دې نه علاوه ځینې الفاظ داسې دي چې هغه به تاسو له درځي هم هغه هم د دې سینونیمز دي مثال په طور نان سټاپ مطلب مسلسل یو کار کېږي سړی پکې ودرېږي نه نو دا هم د دې سینونیم دی یا دغه شانتي کنټینیوینګ هغه هم د دې سینونیم شو او زموږ سره اخیری سینونیم بیا دی کانسټنټ هم دې ته ویلی کېږي چې یو کار مسلسل کېږي کانسټنټلی کېږي صحیح ده نو دا ټول د دې سینونیمز دي اوس راځو مونږ د دې انټونیمز له د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي د دې الټه معنی ورکوي نو په هغې کې زموږ سره اولنی ټکي راتلی شي relenting جوړ شوی دی د relent نه relent اپوزیټ دی د relentless صحیح ده نو تاسو اوس وګورئ اصل ټکی څه دی relent دی relent بیا یو ورب دی او د هغې نه بیا relentless جوړ شوی دی نو relentless چې کله راغلی دی مطلب دا دی چې دا د هغې الټه ټکی شو صحیح ده نو اوس د relent مطلب دی نرم ګوره relentless خو دی چې سخت مطلب دا دی چې سړی سخت کار کوي که نه سخت مهنت کوي مسلسل مهنت کوي وقفه پکې نه کوي دمه پکې نه کوي نو د هغې الټه بیا دی نرم صحیح ده نو هغه بیا راځي relent یا دغه شانتي تاسو بل یو انټونیم اخیستی شئ softening جوړ شوی دی د soft نه soft ویلی کېږي هم نرم ته صحیح ده نو دا هم د هغې انټونیم شو یا دغه شانتي زموږ سره اخیری انټونیم دی ییلډینګ جوړ شوی دی د ییلډ نه ییلډ هم ویلی کېږي نرم ته یعنی په یو څیز کې نرم خصوصیات وي صحیح ده نو هغې ته ویلی کېږي ییلډینګ نو دا ټول د دې انټونیمز دي د دې نه علاوه نور هم ډېر شی سینونیمز او انټونیمز د دې کېدی شي ښه اوس راځو مونږه اګزامپل سنټنسز له Example number 1 She had relentless determination to finish the project د هغې ډیره سخته پخه اراده وه چې دا پراجکټ مکمل کړي دا څه اوس وګورئ په دې کې ما څه ووې She had relentless determination خو ویلی کېږي پخې ارادې ته
relentless determination به راځي سخته پخه اراده چې ډېره زیاته سخته اراده وي د چا نو هغې دپاره بیا راځي she had relentless determination to finish the project. Example number 2. He is the most popular leader in the country because of his relentless struggle against corruption. هغه د ملک د ټولو نه مقبول لیډر دی، مقبول رهنما دی، د ټولو نه مشهور رهنما دی د ملک because of his relentless struggle against corruption. او د څه په وجه باندې مشهور لیډر دی؟ because of his relentless struggle. د هغه د کرپشن خلاف د مسلسل او سخت کوشش د وجې نه، یعنی هغه د ملک یو مشهور او مقبول لیډر دی د څه په وجه باندې چې هغه د کرپشن خلاف یو سخت مهنت کړی دی، مسلسل مهنت یې کړی دی، د دې وجې نه هغه د ملک یو مشهور لیډر دی. صحیح ده. Example number 3. فرض کا څوک په ګارډن کې یا په چمن کې هغوی اوبه پریښې وي، صحیح ده، نلکی کولاوه پریښې او مسلسل اوبه بهیږي او د هغې د وجې نه یو قسم له سیلاب راغلی وي په چمن کې، که نه هر طرف ته اوبه اوبه وي، نو په هغه ټیم کې بیا ته ویلی شي چې their relentless use of water caused flood in their lawn. د هغوی د اوبو د مسلسل د استعمال په وجه باندې په چمن کې سیلاب راغلی دی. صحیح ده. نو دلته تاسو اوس وګورئ د relentless مطلب څه دی؟ constant، continue، مسلسل سړی اوبه تویی، نو ظاهره خبره ده چې سیلاب به راځي. نو تاسو دغه شانتي بیا دا ویلی شئ چې relentless use of water یعنی اوبه مسلسل استعمالی دی. صحیح ده. نو دغه شانتي هم دا مونږ استعمالولی شو. Example number 4. I am a relentless person and I don't give up easily. زه یو سخت مهنت کوونکی انسان یم. I am a relentless person. زه یو داسې انسان یم چې زه آرام نه کوم بلکې زه مسلسل مهنت کوم، سخت مهنت کوم، پای کې زه هیڅ قسم وقفه نه اخلم، نان سټاپ زه یو کار کوم. So I am a relentless person and I don't give up easily. او زه په اسانه باندې همت نه بایلم. اوس یو اگزامپل مونږ اخلو چې دا به مونږ as an adverb څنګه استعمالو په سنټنس کې، او as an adverb دا څنګه استعمالیږي؟ relentlessly. For example, he is campaigning relentlessly to win the next election. هغه مسلسل سخت مهنت کوي، پای کې هیڅ قسم وقفه نه اخلي، په قلار باندې نه کینی، آرام نه کوي، هغه مسلسل سخت مهنت کوي، سخت کوشش کوي، سخت کیمپین کوي to win the next election چې راتلونکی الیکشن وګټي، کوم چې را روان الیکشن دی چې هغه وګټي. نو دغه شانتي بیا تاسو ویلی شئ چې he is relentlessly campaigning. relentless یو داسې ټکی دی، تاسو به دا اکثر په خبرونو کې هم اورئ او یا په اخبار کې به هم وینئ. اکثر دغه شانتي خبرې کېږي که نه چې مونږ دا یو پروجیکټ مکمل کړی دی یا مونږ دا یو کار کوو، مونږ په دې باندې شپه ورځ مهنت کړی دی، یعنی مونږ په مسلسل مهنت کړی دی، مونږ پای کې آرام نه دی کړی. یا د پولیسو په باره کې راځي چې پولیس په ډاکوانو پسې یا په غلو پسې ورپسې شوي وو او شپه ورځ هغوی انویسټیګیشن کوو او په آخر کې غله ونیوله. نو په هغه ټایم کې بیا دا relentless ټکی استعمالیږي چې مونږ مسلسل مهنت کړی دی، مونږ پای کې د سراړو وقفه نه ده اغستې، مونږ پکې د سراړو آرام نه دی کړی بلکې مسلسل مونږ خپل مهنت کولو. نو دغه شانتي دا relentless یا relentlessly ټکی مونږ په سنټنسز کې استعمالولی شو. اوس تاسو دپاره هوم ورک دا دی چې تاسو ټول دا relentless ټکی په یو یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ، او کوشش کوئ چې دا ټکی د نن نه پس تاسو په خپلو خبرو کې هم استعمالوئ، او په سوشل میډیا باندې که تاسو چېرته په یو څیز باندې کمنټس کوئ او یا خپله څه خبره کول غواړئ، نو کوشش کوئ چې دا په هغې کې استعمالوئ. دغه شانتې به دا تاسو ته یاد شي او بیا به ستاسو نه هیر کېږي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.